عمره کول په رمضان المبارک. رسول الله صلی الله علیه وسلم حج ته لاړو، صحابه ورسره دي. په دې کې یوه زنانه ده ام العلاء الانصاریه رضی الله تعالی عنها، دا په دې حج کې شریکه نشوه. خاوند یې لاړ، دا لاړ نه. واپس چې کله د حج نه دوی راغه، رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې زنانه نه تپوس وکړو چې مالک یا فلانه، ای فلانه تا لره څه شوي، څه چلو چې ته د خپل خاوند سره حج ته نه وې تللی؟ تا حج ولې ونه کړلو؟ ځکه دا حج خو د اسلام پنځم رکن دی. دا خو بېله خبره دی چې موږ ځان له دوکې ورکو. که کوم ځای کې پلاټ خرڅېږي بیا پیسې شته، نیغ ولاړ. ښه هلکه په سوی وې، په ما یې را خرڅ کړه، زه به درسره خبره. کور خرڅېږي بیا ورته نیغ ولاړ. که دکان خرڅېږي نیغ ولاړ. هلکه حج یاره لا پته لګي کاروبار داسې ګډوډ دی، خرچه نشته دی، پیسې ګډې وډې شي. حج له بیا پیسې ګډې وډې شي، پلاټ له نه ګډې وډې کېږي. خپه نه شي، ځمکې لا، کور لا، بل څیز لا نه ګډې وډې کېږي. خو چې دا حج راشي، حج پې فرض دي. د الله بنده چې کله تا سره دومره پیسې شته چې ستا د کور خرچه ښایسته چلیږي، ته حج له لاړ شي، خرچه وکړې، واپس راشي او ستا د کور په خرچه فرق نه پرېوځي. د الله بنده د مرګ پته نه لګي. پنځمه فریضه ده، فورا د الله کور ته ځان ورسوه، حرم ته ځان رسوه. په مخ د ځمکه د دې نه بهترینه ځمکه نشته دی. الله پې قسم خوړلی دی، وهذا البلد الامین، زما دی الله وي قسم یې د دې امن والا ښار، په دې امن والا ښار دی زما قسم، په دې ځمکه دی زما قسم. الله والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين. الله په دې ښار چې د امن ښار دی، په دې زما قسم. وګوره دومره مبارک ازمکه ده، تاغې ته ځان نه راستی کې لګي. بس ما محترم ورون چاته الله وس ورکړی عمره وکړي په رمضان کې. دې زنانه ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زه ته خو د حج نه پاتې شوې، خو زه تا ته یو ښکلی حدیث به ووایم، یو فضیلت والا عمل درته ښیم. داسې کار وکړه چې ته به په رمضان کې عمرې ته لاړه شي. او بیا الله نبی فرمایل فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، او په بل روایت کې راځي حجة معي. سبحان الله. الله نبی فرمایل چا چې په رمضان کې عمره وکړه، په ثواب او په اجر کې دا د حج سره برابر ده، د حج عمره ثواب کېږي. او بل روایت کې ورسره راځي د الله نبی فرمایي هغه حج چې ما سره وکړي. واه واه واه. په رمضان کې روزي دومره اجر ده لکه ته چې د نبی علیه السلام سره لاړ شي او حج دی وسره وکړو د الله د نبی سره. خو په دې حدیث مطلب دا نه دی چې ستا فرض حج ادا شو، نه، دې ته فضیلت وایي. فضیلت معنا دا اجر دومره ډیر ولیکلی شو، نور په تا خپل فرضي حج پاتې دی. دا مطلب ته وانخلي. دا فضیلت باندې بعضې ملګري نه پوهېږي، خطا شي. د دې مثال داسې لکه تا ته یو سړی وایي هلکه د دې سپین ږیري داسې عزت کوه لکه د پلار په شان. خلک داسې وایي که نه، دته د پلار په نظر وګوره، ځکه مشر دی، پلار په عمر کې دی. نو دې مطلب خو دا نه دی چې اوس خپل پلار پرېږده او به دنه پلار جوړ کړه. دا مطلب خو نه دی که نه. مطلب دا دی د خپل پلار احترام در باندې خپله فرض دی، خو دله مغه شان عزت ورکړه که نه. نو د الله نبی فرمایي دې رمضان کې چې دې عمره وکړه د حج عمره اجر دی، خو ګوره خپل حج در باندې پاتې دی فرض. چې کله دې وس وشو او حج در باندې فرض شو، زیبا خپل حج به کې.